دا ایجنټ چې کوم دی دا بغیرته دی 6,60,000 روپۍ دي تقریبا که دا چا هم ماته ونیو ګیرې کو ماته 30,000 روپۍ چې کومې دي دا زما هغه سره واده ده هغه سره زه لوس کومه چې چا ماته هغه ګیر کو 30,000 روپۍ به زه هغه ته ورکومه پېښور ډاک بیسود سره خوا کې کلي کې پاتې کېږي اشکې نوم دی او د پلار نوم چې کوم دی غلام ملا دی زه لاړم مردان ته ملیشیا میډیکل ته میډیکل مې وکړو او میډیکل وشو چې میډیکل مې هغه ته واستو هغه وایي چې میډیکل کلیر دی پاسپورټ هر یو شی هغه سره اوسه پورې ورسره دی او هغې نه باوجود چې کوم دی اوس ورته رنګونه کومه زما کال چې کوم دی نه ټین کوي کېږي کور یې راته هم معلوم دی بیټک یې راته هم معلوم دی هر څه یې راته معلوم دي خو هغه چې زه کله لاړ شم په موقع باندې ما ته نه میلاویږي په موقع باندې نه وي جابرشاه ما له ایجنټ سمه دوکه راکړي ما له د بند کپنۍ ویزه راکړي. السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفرشاه درویش یم امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به راغلی یم خیرآباد مندوخیل ولاکې ته پخوا کې را سره دا زلمی شاهد مندوخیل دی چې تاسو به ډېر ښه پیژنئ په سوشل میډیا باندې به کار کولو خو اچانک داسې څه واقعه راغله داسې څه حادثه راغله چې دی د سوشل میډیا نه غیب شو مونږ راغلو د دی خوا ته د دی نه مو وضاحت معلوم کو نو وضاحت داسې و چې دی سره ډیره غټه دوکه وشوه غټ فراډ ورسره وشو دی به په سوشل میډیا کار کولو بیا دی ته چا لالچ ورکو چې زه تاسو ته د ملیشیا ویزه کوم او 6,00,000 روپۍ راکې نو په 30,000 روپۍ باندې دی په مردان کې میډیکل وکړو هغه 30,000 روپۍ میډیکل هغه ضایع شوې او 6,00,000 روپۍ او پاسپورټ تینا ایجنټ یوړو ایجنټ غیب شو په دغه حوالې سره به دی سره خبرې اترې کوو دا 6,00,000 روپۍ دی دا یو بل نه قرض راواغېشتې او ایجنټ ته یې ورکې نو ایجنټ هم غیب شو پاسپورټ هم ترې نه یوړو بیا شاهد مندوخیل د ژوند داسې سختو سره مخ شو چې د نور خلکو هغه قرضونو هغه پیسې ختمولو دپاره نن سبا دا شاهد مندوخیل لګیا دی او د ګلکار سره دیاړي مزدوري کوي نو دوی سره به د دغې سختو په حوالې سره د دغې واقعې په حوالې سره د دغې دوکې په حوالې سره کومه چې دوی سره شوي ده دغه پردی پیسې وي کوم چې دی د خلکو نه راواغېشتې وي چې ژوند به مې بدل شي او لاړ به شم ملیشیا کې څه مزدوري به وکړم پیسې به وګټم دې خلکو ته به راواستوم نو هغه د ایجنټ یوړې په دغې حوالې سره به دوی سره خبرې اترې کوو راځئ چې ملو شو مندوخیل صاحب څنګه یې ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله اول خو جعفرشاه تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې زمونږ کلي ته راغلی زمونږ علاقې ته راغلی زمونږ پوښتنه مو که زمونږ اواز وي چې ته وایي ستاسو ډېره زیاته مننه. مندوخیل صاحب دغه سرسري خبرې ما وکړي تاسو واورېدې وضاحت وکړئ ملګرو ته داسې څه مجبورۍ راغلی تاسو اچانک د سکرین نه غیب شوې؟ جعفرشاه دا خو مسله داسې وه چې یو ایجنټو پېښور ډاک بیسود سره خوا کې کلي کې پاتې کېږي اشکې نوم دی د پلار نوم چې کوم دی غلام ملا دی دا ډاک بیسود کې پاتې کېږي ژوند کوي زه یو ملګري په وضاحت سره هغه بوتلم ځان سره چې تاسو ته دی ویزې پروګرام کوي دوبۍ پهله د دوبۍ پروګرام و ما نه یې واخیستې 3,62,000 روپۍ پهله چانس کې زما ویزا ولګېده هغې نه پس چې کوم دی ویزا ما چیک کا صحیح وه بالکل کلیر ویزا وه هغې نه پس چې کوم دی بیا د کرونا وایرس مسله راله هغې کې چې کوم دی نو بیا فلایټونه چې کوم دی اچانک بند شولو زما کار نه کېدو ډېر ټایم نه فلایټونه بند و زما ویزا هغه ټایم کې کلیر وه بیا کېده هغه سره مو رابطه به کوه کله یو ورځ کله بله ورځ کله یو ورځ کله بله ورځ هغې کې داسې کار وشو جعفرشاه چې ما ته بیا ما ورته رنګ وکړو نو ما ته چې ملیشیا ویزې دي ما سره او ته داسې کار وکړه چې کاغذونه ما سره جمع کړه نو دا ویزې ګرانې دي نیمې تک او نیمه بخیر د زه کمه نو ما ورته بیا 3,00,000 روپۍ مې ورته بیا ورکړې هغې نه باوجود چې کوم دی زه لاړم مردان ته ملیشیا میډیکل ته میډیکل مې وکړو میډیکل وشو
چې میډیکل مې هغه ته واستو نه غوي چې میډیکل کلیر دی پاسپورت هر یو شی هغه سره اوسه پورې ورسره دی او هغې نه باوجود چې کم دی اوس ورته رینګونه کوم زما کال چې کم دی نه ټین کوي او که کله ټین هم کي ما ته وایي چې زه مصروفه یم څه میټینګ کې ناست یم داسې کار دی هغسې کار دی نو د ملګرو ته زه دا ویم صرف چې 6,60,000 روپۍ دي تقریبا که دا چا هم ما ته ونیو ګیرې کو ما ته 30,000 روپۍ چې کمې دي دا زما هغه سره واده ده هغه سره زه لوس کوم چې چا ما ته هغه ګیر کو زه به راته خپل نمبر هم اخري کې ووایم چې چا ما ته هغه ګیر کو 30,000 روپۍ به زه هغه ته ورکوم هغه ته به زه هغه ټایم کې 30,000 روپۍ ورکوم چې زما پیسې دنه راووځي نو 30,000 روپۍ به زه هغه ته پکې ورکوم زما موبایل نمبر چې کوم دی 0315 90 51 751 0315 90 51 751 دی باندې ما ته تاسو اني ټایم کال کولی شئ انجرډ تصویران چې کوم دي په دې ملګرو ته په دې ویډیو کې تاسو شو هم کوي تاسو ته زه درکمه دا د ایجنټ تصویران دي او ډاک پیسود کې پېښور په باو ډاک پیسود کې ژوند کوي هلته کې پاتې کېږي کور یې راته هم معلوم دی بیټه کې راته هم معلوم دی هر څه یې راته معلوم دي خو هغه چې زه کله لاړ شم په موقع باندې ما ته نه میلاویږي په موقع باندې نه وي جابرشاه او پیسې خو لاړې دا راته ووایه پاسپورټ هم ورسره لاړو نو څه به کې مخکې دا کومو خلکو نه چې د قرض راغشتي دی سره به څه کې جابرشاه بس الله مو دې مل شي ډېره زیاته ګرانه ده بس خواري دیړی میړی سه ګلکار سره یا خو دی خو دیړی میړی بس کو کور نظام چې شکر الحمدلله بس روان دی په 200 روپو باندې څه کېږي تاسو ته پاته ده نن سبا 200 روپۍ دیړی ده هېڅ هم په دې باندې نه کېږي پاسپورټ پاکله پاسپورټ خو بس هغه سره دی زم چې پیسې ورسره دي نو پاسپورټ تی ورسره وي پاسپورټ باندې به زه څه وکړم چې پیسې خلکو ته زه نشم ورکولی پاسپورټ باندې به زه څه وکړم دا راته ووایه دا کوم ملګري چې ګرځي په ایجنټانو پسې ایجنټان ورته شنه باغونه وښیي او بیا ورسره دوکه وکړي یا یې بوځي د ویزټ په ویزه باندې بوځي نو هغوی ته به څه ویل غواړي دغه ایجنټانو ته هم څه سخت پیغام ورکړه او دا کوم زموږ غوندې سادهګان چې پې دوکه کېږي او د هغوی هغه شنه باغونو خبرو باندې دوکه شي او لاړ شي بار او بیا هلته کې جاړي هلته کې بیا پرمننټ ویزه ورته نه میلاویږي په ویزټ کې عاجزانو زړه ستړي شي دا یا ډریورۍ کې بوځي هلته کې پې بیا چې دی نو په لیبر کې لګیا کړي وي څه به ویل غواړي جابرشاه دې باندې ما یو نظم هم لیکلی دی او پوره خو راته نه دی یاد خو پیله سار کې یو کړی به راته وایم چې ما له ایجنټ سمه دوکه راکړي ما له د بند کپنۍ ویزه راکړي نو دکه حل به وي که زما منئ سوال درته کوم مینت درته کوم زاری درته کوم چې ایجنټانو نه چې کم دی ځان وساتئ کو خامخا شوق مو کېږي کلیواله مو به وي بار نور ملګري مو به وي بهر او هغوی سره رابطه وکړئ چې کارونه څنګه دي روزګار څنګه دی ډریوري څنګه ده کلنډري څنګه ده هغوی سره اول رابطه وکړئ هغې نه پس ویزه ولئ کو داسې هم نشئ کولی نو ډایرکټ ایجنسۍ سره رابطه کوئ سوال درته کوم مینت درته کوم چې ایجنټانو پسې چې کم دی مه ګرځئ دی مو دوکه کوي دی فراډین دي دروغجن دي دوکهباز دي دی پسې مه ګرځئ ښه ډېره مننه مینوالو تاسو واورېده د شهید مندوخیل خبرې چې ایجنټ تېنه 6,00,000 روپۍ یوړې چې ورسره هغه پاسپورټ هم تېنه یوړو نو د دغې مداریانو د دغه بې غیرته ایجنټانو په خبرو باندې مه تېروځئ دی چې دی نو پیسو دپاره هر څه کوي مینوالو یقینا چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښه پیغام میلو شوي د ایجنټانو په دغه خبرو مه تېروځئ کوم چې تاسو ته شنه باغونه ښیي زمونږ خپله ډېر ملګري داسې تللي دي چې د ډریونګ په ویزه باندې لیږلي دي او هلته کې پې بیا په لیبر کې لګیا کړي دي هلته کې 3 میاشتې تېرې کړي او بیا ورته وایي چې یاره اوس نورې پیسې جمع کړه چې دا ویزټ درته تازه کړم نو په دغه خبرو سره په دغه پیغام سره چې ایجنټانو نه ځان وساتئ او خپله کوشش کوئ داسې خلکو سره کوم چې تاسو پیژنئ ناسته پاسته مو ورسره څه تعلق مو ورسره په رشتهدارۍ کې وي یا د هغوی په تواصل باندې او یا د ایجنسو سره ډایرکټ خبره کوئ نو ځان ته ویزه کوئ او په دغه پیغام سره موږ ته راکړئ اجازت ښه ده او باید بریالي اوسئ د لوی الله په امان